په لویدېځه نیمه کره کې د 204 شپیته متره په لوړوالې سره د استوگنې ترټولو لوړه ودانۍ د نړۍ یوه مشهور مهندس فرنک گېري لخوا په نیویارک کې ډیزاین شوې چې د کوز منهتن سیمې ته دا مډرنه ودانۍ ځانګړې ښکلا ورکوي. په دې هکله پام وکړئ، دغه ډیر ښکلي رپوټ ده. د امریکا په مشهورو لوړو ودانیو کې دا ودانۍ د مهندسۍ یو مثال ګڼل کیږي چې په نیویارک کې د ګېري لخوا ډیزاین شوی. د استوگنې د ښکلې ودانۍ یوه بېسارې ودانۍ ده. د دې ودانۍ په ترټولو لوړ پوړ کې د یوه اپارتمان کرایه د میاشتې 15 زره ډالره ده. زیاتره اپارتمانونه د 3 څخه بیا تر 12,000 ډالرو ترمنځ د میاشتې په کرایه ورکول کیږي او د کرایه نیونکو کمی هم نشته. هیڅ کله هم داسې کرایي ودانۍ نه وي چې په ټولو امکاناتو سمبالي وي. نو دا د زیات شمېر هغو خلکو غوښتنه وه چې تل په کرایي ځای پسې ګرځي او د مختلفو دلیلونو په وجه کور نه اخلي. دا ودانۍ د هغه د مهندس فرنک گېري په نامه یادېږي چې د 19مې پیړۍ د یوه ایټالوي هنرمند برناني له کارونو څخه یې الهام اخیستی چې د هغه د هنري کار ورتهوالی د دې ودانۍ په کار کې لیدل کیږي. په دې ودانۍ کې ګېري هغه کړکۍ ډیزاین کړي چې د بې وینډو په نامه یادېږي او د نیویارک په پخوانیو ودانیو کې جوړېدې. که چیرې تاسې د یوې بې وینډو په لور 2 قدمه مخکې لاړ شئ، نو تاسې به ځان په هوا کې احساس کړئ او دا کړکۍ تاسې احاطه کوي چې دا تجربه زیاتره په 40م، 50م او 60م پوړ کې خوند کوي. په نیویارک کې هیڅ بله داسې ودانۍ نشته. په آخري پوړ کې هغوی 3 نور اپارتمانونه جوړوي. له دې ځایه د ازادۍ مجسمه، د نړیوال تجارتي مرکز څلور، د امپایر سټیټ ودانۍ او د ښار ښکلي پلونه ښکاري. فن وایي چې ګېري د دې ودانۍ داخلي ډیزاین هم کړی. ستر اپارتمانونه، ښکلي اتاقونه او نوي پخلنځایونه. په دې ځای کې نور فوق العاده سهولتونه هم شته، لکه دا د سپورت ځای، د گیم او بیلیارد اتاق، د سینما اتاق او د لامبو وهلو سرخلاص او سرپټ حوزونه. او دا یوازې امریکایان نه دي چې دلته ژوند کوي. موږ دلته د مختلفو هیوادونو شاهي کورنۍ درلودې، موږ بهرني زده کوونکي درلودل، موږ د شرکتونو رئیسان او تجاران هم دلته درلودلي دي. نیویارک ټایمز دا پولادي رنګه ودانۍ په نیویارک کې یو تر ټولو بهترینه آسمانڅکی بولي چې په وروستیو 40 کالونو کې جوړ شوی. سید عزیز رحمان، د امریکا غږ، واشنگټن.